زموږ د پېښور د سیمې چې په مور ډېر ګران دی، ډېر د شوخ او شنګ او ډېر هنري دي پکې. حنیف دریاب له بلنه ورکوم چې خبرې مرسه په موضوع باندې وکړي، شعرونه مرسه ووایي او وخت په لږ وخت کې چې کوم دي بالکل ډېرې خبرې وکړي. حنیف دریاب له بلنه د شروع شي او تاثرات موسیقي شي. ډېره زیاته مننه کوم فهم صاحب ستاسو او د خیبر ضلعې د ټولو ملګرو د مشران ناست دي. د صدر صاحب په اجازه خبرې خو موږ له نه راځي، کشران یو څه ووایو، خو دومره ده چې اجمل خټک صاحب شعر ده چې په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه، په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه، رباب چې دلته کېد نو په خپله به ټنګېږي. ډېره مننه کو یو ځل بیا او خوشحاله شو چې په ډومبي ځل د خیبر په خاوره موږ دلته راغلو، موږ دلته قدم کېښودو او د ملګرو دا مینم چې وکته د پښتو دپاره د خپلې ژبې دپاره چې دومره راغلي دي او په دې دومره ښکلي ځای کې یو بنډار جوړ شوی دی، نو باید د ستاینې وړ دی او ډېر د داد او د ډېر د ستاینې وړ دی. خبره وه دومره وکړو چې زموږ چې کوم مرام دی، زموږ چې کومه لاره ده د باچا خان بابا نه واخله تر اوسه پورې، چې هغې هم د پښتنو دپاره د خپلې ژبې دپاره چې بابا په خپله وایي چې هغه قامونه ورکېږي کوم قامونه چې خپله ژبه هېره کړي، نو باید موږ له پکار دي چې خپله ژبه هم په داسې وساتو او همداسې مخ په وړاندې بوځو. دې دپاره چې د خیبر ایجنسۍ ملګرو کومې یا د عوامي نیشنل ګوند د سوري لاندې کوم ستړي شروع دي، کوم کارونه شروع دي، هغه هم دلته په نظر راځي. او نن چې موږ دلته په سټیج ولاړ یو، دلته کوم مشران ناست دي او کوم ځوانان راغلي دي، کوم ماشومان راغلي دي، نو دا د هغې چې کوم اثر دی هم هغه پلیټ فارم دا کار مخ په وړاندې ځي. ډېر د ستاینې او زما د طرفه فهیم صاحب ته او د دې جرګې یا د دې کوم منتظمین دي ټولو ته مبارکي ورکوو چې هغه شعر دی چې څانګې به نن سبا کې ګل شي، څانګې به نن سبا کې ګل شي، ما په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دي نه. نو بای د واقعي خبره ده چې څانګې به ګل شي او ګل کېږي لګیا دي. او بله خبره دا ده چې زمونږ چې څومره دا پښتو ده په نصابونو کې خو مونږ او تاسو ته پته ده چې دومره ځای مونږ له نه راکوي او یا ته دومره نه کېږي چې مونږ په نصاب کې ځای راکړي. خو هم زمونږ دا ملګري دي که کوم کام پرستان دي، که کوم شاعران دي او که کوم د عوامي نیشنل ګوند کوم ستړي دي، هغه هم دا ژبه مونږ له پکار ده چې دا را ژوندی کړو. د صابر صاحب شعر دی چې زما ملګري دي پښتو وایي پښتو دې کوي، زما ملګري دي پښتو وایي پښتو دې کوي، ما ته د خیر د نوموړی ادیب نه وایي څوک. نو ډېره مننه کوم فهیم صاحب، زما په خیال چې دومره به بس وي. او د شعر غوښتنه هم وکړه، نو سمات ګډ شعرونه دي ستاسو په اجازه چې د شعر نه مخکې هغه هر شاعر هغه یو دوه شعره به ووایم چې جنازه وه جنازه ده جنازې دي، جنازه وه جنازه ده جنازې دي، په غوږونو کې تر اوسه انګازې دي. جنازه وه جنازه ده جنازې دي، په غوږونو کې تر اوسه انګازې دي. او صدر صاحب د بابا هغه اواز ځان سره راوړه، د بابا هغه اواز ځان سره راوړه، د ډیورنډ په کرښه خلاصې دروازې دي. ډېره مننه. د بابا هغه اواز ځان سره راوړه، د ډیورنډ په کرښه خلاصې دروازې دي. فهیم صاحب دا د لنډ بهر یو څو شعرونه دي. مطلب ده چې څخه اهتمام دی جی، څخه اهتمام دی جی، دلته حسن عام دی جی، څخه اهتمام دی جی، دلته حسن عام دی جی، دومره ډېرو ښکلو کې دومره ډېرو ښکلو کې دا زما په نام دی جی، دومره ډېرو ښکلو کې دا زما په نام دی جی. او واخله ګوټ ته وکته فهیم صاحب، واخله ګوټ ته وکته چا وی چې حرام دی جی، واخله ګوټ ته وکته چا وی چې حرام دی جی. او دا شعر چې دا د پښتنو خاوره، دا د پښتنو خاوره دلته قتل عام دی جی، دا د پښتنو خاوره دلته قتل عام دی جی.
او دلته د فتوو برمار ډېره بخښنه دلته د فتوو برمار هر سړی امام دی جی دلته د فتوو برمار هر سړی امام دی جی او لار د باچا خان د بس فهیم صاحب لار د باچا خان د بس دغه مو مرام دی جی لار د باچا خان د بس دغه مو مرام دی جی او ړومبی مطلب مقصد چې دا دریاب او دا تهذیب دا دریاب او دا تهذیب سخوبه ماخام دی جی دا دریاب او دا تهذیب سخوبه ماخام دی جی مشتاق سے مقطع ثانی ده چې ستا دریاب په خلکو کې ستا دریاب په خلکو کې ستا په نوم بدنام دی جی